غنټلی غږوي چې چا ړومبی اورېدلي یا دې ورشي ښه ولې ته کوڼې شه تا ونه اورېده په دې ټیم زه پلان لرم یم پاسېدلي نو ټلی پکې څه ده که په داسې شوه نو خواران ګوګو درنمه چې ته نه ورځې نو ولې زه د چا نه کم یم شه هم د چا نه کم نه یم ښه اول نوکري نه به وي چې نوکري وموني نو بیا خاني کوي زه پیدایشي خان و نواب یم خلک هسې سوځي که څوک څه کولی شي نو دې کې هغه به در سره وکړم چې چا در سره کړي نه زه هم د چا نه نه یارېږم ستاسو په څه جنګ دی جی بیبي جی ستاسو زم دا طریقه زما ډېره خوښه شوه جنګ د څه جنګ بیبي تا ما ته څه وي دا پرېږده نه بیبي دی اوږده دی ما ته ووایه څه دی تاسو دواړه ته یم ورشئ مخ خلاص ووینځئ ځان ټیک ټاک کوئ او بیا راځئ ټیک ده ښه دي یاره جینۍ بیبي دا نښه ده ما ته وایه که ما تاسو رقه چې د خالقه د ترورۍ زوی مې نه یمه بیا روغه وکړه ولې سړیه زما د نواب خان بچي څه پته ولګېده نه څه خط شو نه خبر ته ډېره خوشحالې دي چې زه مې ښار ته ځینو تا ته دا ښار معلوم نه دی دغې بلا چې څوک خوړلې دي نو ازم کړي دي نو زما نواب خان بچي به اوس نه راځي رینګه رینګه مه کوره وشي څه غزاله خو نه دی تللی نو کله به راځي ته خو لا دا ښځه نوکری ده مبارکون هم دې اوزګاره شوې ماله خو دې بیړي چپه کړه هر وخت مېلمانه هر وخت مېلمانه مېلمانه د خدای رحمت دي نیت مه خرابوه خو په دې وخت کې زحمت دي څه خبرې چای چینی غوړي هر څه ګران شو او ته چې څوک هم راشي نو زر زر به وله پتیله په اور سره کې یا ښځې د خدای خاطر وکړه دا دومره سخاوت مه کوه وا دا ما په چم مالک کې شرمه خلک وایي چې د زوی د نوکرۍ مبارکۍ له ورکره ورشو نو اوتې شونډې دې راشو نو خیر دې تشي چای وله پخوه که نو دا توده خسمړې خو هر چا کوي یا سړیه دومره شونتیا مه کوه نن خلک دي د زوی د نوکرۍ مبارکۍ له راځي سبا له به کویدونو شي بیا به له خیره بهادور شي ما هغه یوه مبارکي پوره نه کوه ته ماله نور کار ګورې ښځې دغه دې کور او دا ته زه د نور مېلمانه نه پېژنم دا به ستا خوښی نو که یوه دې جاړ یا بله دې خاندي راچلول بچی آو دا چلوز بچې آو